مبارک ډیر لوی او د پرمختګ خبر. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. طالبان افغانستان د نومبر له 10مې د چابهار بندر له لارې صادرات او واردات کولی شي. د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا دفتر وایي ایران ورته ویلي چې افغانستان سر له سبا د نومبر له 10مې کولی شي د چابهار بندر څخه د صادراتو او وارداتو لپاره کار واخلي. دغه دفتر نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن د نومبر 9مه د چابهار بندر څخه د لیدو پر مهال له ایراني چارواکو غوښتي چې د دې بندر د ځمکې یوه برخه د اوږدمهال لپاره په مناسبه بیه افغانستان ته ځانګړې کړي. د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د نومبر له 4مې راهیسې په ایران کې دی چې په ترڅ کې له ایران لوړپوړو چارواکو سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلنۍ ډول 10 میلیارده ډالرو د سوداګرۍ د زیاتولو په شمول په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. که څه هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران، پاکستان، چین او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره راشه درشه پالي.